بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلو راغلو ملګرو، السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې مونږ د نثر د تاریخ نه علاوه د پښتو د مختلفو امتحانونو لپاره MCQs تاسو ته وړاندې کوو، چې مو په تېره ویډیو کې مختلف MCQs تاسو ته وړاندې کړي وو. یقینا چې تاسو به ډېر خوښ شوي وو. هم په دغې لړۍ کې به سره نن نور MCQs وړاندې کوو. نو تاسو مهرباني وکړئ که په چینل نوي چینل سبسکرایب کړئ، او که ویډیو مو خوښه شوه نو لایک کړئ او ملګرو سره یې شیر کړئ. نو راځئ چې دغې MCQs ته وړاندې شو. اولنی MCQ چې کوم دی هغه دی اولنی هایکو چا لیکلې وه؟ اولنی هایکو قاسم محمد لیکلې وه. په پښتو ادب کې لومبنی د هندي سبک بانی څوک و؟ په پښتو ادب کې لومبنی د هندي سبک بانی حمید بابا و. دریم چې کوم MCQs دی هغه دی اولنی تکل لیکونکی څوک و؟ اولنی تکل لیکونکی ماسټر عبدالکریم و. د پښتو ژبې یوازینی حکمران ناولنګار څوک و؟ د پښتو ژبې یوازینی حکمران ناولنګار استاد نور محمد ترکی و. د پښتو ژبې یوازینی حکمران افسانه نګار څوک و؟ د پښتو ژبې یوازینی حکمران افسانه نګار نور محمد ترکی و. اولنی د پښتونخوا کالج کوم یو و؟ اولنی د پښتونخوا کالج ایډورډ کالج و. د پښتو ژبې لومبنی د ادبي لطیف لیکونکی څوک و؟ د پښتو ژبې لومبنی د ادبي لطیف لیکونکی راحت زاخیلي و. د پښتو ژبې لومبنی ډرامه نګار څوک و؟ د پښتو ژبې لومبنی ډرامه نګار عبدالاکبر خان اکبر و. د پښتو ژبې لومبنۍ ډرامې څه نوم و؟ د پښتو ژبې لومبنۍ ډرامې نوم درې یتیمان و. د پښتو ژبې لومبنۍ افسانه چا لیکلې؟ د پښتو ژبې لومبنۍ افسانه راحت زاخیلي لیکلې. د پښتو لومبنۍ افسانې څه نوم و؟ د پښتو لومبنۍ افسانې نوم و کونډه جینۍ. په زنانو کې اولنی ازاد نظم چا لیکلی و؟ پر زنانو کې اولنی ازاد نظم سلما شاهین لیکلی و. په پښتو کې د ټولو نه اول د شیخ سادي د ګلستان ترجمه چا کړې؟ په پښتو کې د ټولو نه اول د شیخ سادي د ګلستان ترجمه عبدالقادر خان خټک کړې ده. اولنی قطعه لیکونکی څوک و؟ اولنی قطعه لیکونکی ارزاني خیشګي و. د پښتو ژبې لومړی شاعر څوک و؟ د پښتو ژبې لومړی شاعر امیر کروړ و. پښتو لومبنۍ د شیخ سادي د بوستان ترجمه چا کړې ده؟ د پښتو لومبنۍ د شیخ سادي د بوستان ترجمه زرغون کاکړی کړې ده. د پښتو ژبې لومبنۍ د بلې ژبې اردو نه ترجمه شوي ناول څه نوم و؟ د هغې نوم میرات العروس و چې پښتو کې په نقش نګین ترجمه شو. د پښتو لومبنۍ زنانه شاعره څوک ده؟ د پښتو لومبنۍ زنانه شاعره میرمن زرغونه کاکړ ده. د پښتو ژبې لومبنۍ د بلې ژبې اردو نه د نقش نګین ژباړه چا کړې ده؟ د پښتو ژبې لومبنۍ د بلې ژبې اردو نه د نقش نګین ژباړه میاں حسیب ګل کاکا خیل کړې ده. د پښتو ژبې لومبنۍ ناولنګار څوک و؟ د پښتو ژبې لومبنۍ ناولنګار سید راحت الله زاخیلي و. د پښتو ژبې لومبنۍ ناولنګار د سید راحت زاخیلي لومړی ناول څه نوم و؟ د پښتو ژبې لومبنۍ ناولنګار د سید راحت الله زاخیلي د لومړي ناول نوم نتیجه عشق و. د پښتو ژبې لومبنۍ افسانه نګار څوک و؟ د پښتو ژبې لومبنۍ افسانه نګار
سید راحت داخلي و. د پښتو ژبې لومبنۍ بشپړه رسالې مدیر څوک و؟ د پښتو ژبې لومبنۍ بشپړه رسالې مدیر عبدالغفار خان باچا خان و. د پښتو ژبې لومبنۍ د قید و بند لیکوال څوک و؟ د پښتو ژبې لومبنۍ د قید و بند لیکوال خوشحال خان خټک و. د پښتو ژبې لومبنۍ طبنامه لیکونکی څوک و؟ د پښتو ژبې لومبنۍ طبنامه لیکونکی خوشحال خان خټک. د پښتو ژبې منظومه لومبنۍ بازنامه لیکونکی څوک و؟ خوشحال خان خټک. د پښتو ژبې لومبنۍ معلوم تنقید نګار څوک و؟ خوشحال خان خټک. د پښتو ژبې لومبنۍ شاعر چې د لسان الغیب په خطاب سرلوړی دی هغه څوک و؟ د پښتو ژبې لومبنۍ شاعر چې د لسان الغیب په خطاب سرلوړی دی عبدالرحمن بابا مومند. د پښتو ژبې لومبنۍ د رحمان بابا د کلام انګریزي ترجمه چا کړې؟ د پښتو ژبې لومبنۍ د رحمان بابا د کلام انګریزي ترجمه موهن لال کړې. د پښتو ژبې لومبنۍ حکمران صاحب دیوان شاعر څوک دی؟ د پښتو ژبې لومبنۍ حکمران صاحب دیوان شاعر احمد شاه ابدالي دی. د پښتو ژبې لومبنۍ د قرآن پاک منظومه ترجمه چا کړې ده؟ د پښتو ژبې لومبنۍ د قرآن پاک منظومه ترجمه سید جعفر حسین زیتوني کړې ده. د پښتو ژبې لومبنۍ زنانه ډرامه نګاره او افسانه نګاره څوک وه؟ د پښتو ژبې لومبنۍ زنانه ډرامه نګاره او افسانه نګاره زیتون بانو وه. د پښتو ژبې لومبنۍ سفرنګاره څوک ده؟ د پښتو ژبې لومبنۍ سفرنګاره سین بیبي یعنې سیده بشرا بیګم. د پښتو ژبې لومبنۍ سفرنګارې سین بیبي د کتاب څه نوم و؟ زما سفرنامه. د پښتو ژبې لومبنۍ صاحب کتاب زنانه شاعره څوک ده؟ د پښتو ژبې لومبنۍ صاحب کتاب زنانه شاعره سیده بشرا بیګم ده. د پښتو ژبې لومبنۍ چاپي کتاب نوم څه دی؟ د ګولډن سټیټ فرهنګ. د پښتو ژبې لومبنۍ د هنري نثر لیکوال څوک دی؟ د پښتو ژبې لومبنۍ د هنري نثر لیکوال مولوي احمد دی. د پښتو ژبې لومبنۍ بشپړ اخبار په بر پښتونخوا کې کوم یو؟ د پښتو ژبې لومبنۍ بشپړ اخبار په بر پښتونخوا کې طلوع افغان و. د پښتو ژبې لومبنۍ فلمي کامیډین څوک و؟ د پښتو ژبې لومبنۍ فلمي کامیډین منیر و. په پښتو کې له ټولو نه زیاته فلمي شاعري چا کړې ده؟ په پښتو کې له ټولو نه زیاته فلمي شاعري امیر غلام صادق کړې ده. په پښتنو سندرغاړو کې په لومړي ځل د پی ایچ ډي ډګري چا حاصله کړې ده؟ په پښتنو سندرغاړو کې په لومړي ځل د پی ایچ ډي ډګري ډاکټر صادق فطرت ناشناس حاصله کړې ده. د پښتو ژبې لومبنۍ خور چې په ګرد پښتونخوا کې لومبنۍ پی ایچ ډي ډګري ترلاسه کړې ده هغې څه نوم و؟ ډاکټر خدیجه بیګم پیروزالدین. د پښتو سندرو له ټولو نه لومړی باقاعده موسیقار استاد څوک و؟ د پښتو سندرو له ټولو نه لومړی باقاعده موسیقار استاد سبزلي خان و.